إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد څنګه تاسو ته خبر درکړی شوی چې د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره منګه یو نوی سلسله د مبارکو درسونو شروع کوو چې هغه به تعلق ساتي د عقیدې د یو بنیادي کتاب سره چې هغې ته ویل کېږي ثلاثة الأصول وأدلتها یا الأصول الثلاثة درې بنیادي اهم اصول د دین اصول بنیاد یا ستن د دین دا درې مسلې دا د دین ستنې دي دا د دین بنیاد دی دا د دین اصول دي دا یو مختصر کتاب دی د شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي رحمه الله د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا سنوري رسالي او کتابونه هغه موږ د الله په توفیق سره واضح کړي دي او شرح هم دغه کړي ده لکه کتاب التوحید د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله درشان القواعد الاربع سلور اهم بنیادی قواعد او قاعده کشف الشبهات شرح موږ په وخت کې کړي و مسائل الجاهلیه د جاهلیت مسلې الله سبحانه وتعالى د شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په کتابونو کې ډېر لوی برکت اچولی دی او ډېر لوی علم پکې پروت دی د هغې د لاسه موږ کوشش کوو چې د هغه د کتابونه د دې شرح وکړو د دې وضاحت وکړو بل دا چې د هغه کتابونه اکثر د عقیدې سره تعلق ساتي وجه دا شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله چې کوم وخت کې کله دعوت شروع کو نو په جزیرة العرب کې شرک عامو نو هغه د شرک د ختمولو دپاره بیا دعوت چلولی دی نو ډېر زور یې د توحید دې مسلې له ورکړی د عقیدې دې مسلې له ورکړی نو اکثر د هغه کتابونه چې وګورو هغه به د عقیدې سره تعلق ساتي چې دې ته نن سبا زموږ ضرورت دی زمونږ ضرورت هغه عقیدې ته دی توحید ته سخت ضرورت دی زمونږ د معاشرې زمونږ د ملک زمونږ د قوم هغه عقیدې ته ضرورت لري عقیده بنیاد دی زه بار بار د ملګرو ته یم او ما په درسونو کې دا خبره واضحه کړې ده چې عقیده بنیاد دی چې عقیده نشته بیا بل نورې څه هم نشته یو سړي عقیده نه دی زده کړی قرآن تفسیر وایي یو سړي عقیده نه دی زده کړی هغه حدیثونه وایي عقیده نه دی زده کړی سیرت بیانوي او سیرت یې زده کوي بنیاد وایره شي زده کول اول عقیده برابر کا اول منهج برابر کا ستا تګلاره کومه وره ته به کوم لار رواني تر چا بندگی کې ولې داغه بندگی کې د چا په طریقې کې دا بنیادی مسائل دي زده کول پکار نو ځکه ما دا کتاب غوره کو د شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا ډیر مختصر کتاب ډیر مختصر کتاب او زه به یو وجې ذکر کوم چې ولې موږ دا کتاب غوره کو دې کتاب کې کوم خصوصیات دي الاصول الثلاثه یا ثلاثه الاصول ولې دا کتاب ما غوره کو اولنۍ وجه دا ده چې دا کتاب مختصر دی دا کتاب دا مختصر دی او مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کینی مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کینی اوږدې مسلې اوږدې خبرې اوږد کتاب غټ کتاب په دې باندې انسان لږ ذهن کې دا خبرې نه کینی او ځکه دا یو بنیادی خبره ده ساتي د ټولو لپاره اهمه مسله ده خصوصا هغه ملګري چې هغوی علم زده کول غواړي
دا غواړي چې موږ علم زده کو، دا غواړي چې موږ دین زده کو. هغو ته موږ دا وایو چې تاسو به مختصر متون شروع کوئ، اول مختصر کتابونه، او ورو ورو به برځي، ورو ورو به برځي. دې ته علما وایي منهجیة التدرج، یعنی ته به تدریجاً برځي، ورو ورو به برځي، एकदम انسان بره نشي خطی. او دا د سلف صالحینو زموږ د دین د مشرانو هم دا طریقه وه. ځکه یونس ابن یزید رحمه الله به دا خبره کوله، وی ما ته امام ابن شهاب دا خبره کړې وه چې یا یونس لا تکابر العلم، وی ای یونسا دا علم چې اخلي ورو ورو اخلا، په طریقې اخلا، په تدرج سره اخلا. ځکه ورته خذه مع الایام واللیالي، په یو پیر څوک علم نشي زده کولی، بلکې دې کې به شپې او ورځې تیرې، رو 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 ته به علم زده کړي. په یو ځای څوک علم نشي اخیستی. او دا به ورته وي دغه شان ډېر ښایسته نصیحت یې ورته کړی دی، وي فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. څوک چې علم په یو ځای زده کول غواړي نو په یو ځای ته ټول هېر شي. چې په یو ځای زده کوې ته چې په یو شپه کې عالم شم او په یو میاشت کې عالم شم او دا غرړ کتابونه مې وویلې، نو په یو ځای به دا هر څه هېر شي. خو دی ورته ووایي ولکن الشیء بعد الشیء مع الليالي والأیام. لږ لږ به یې زده کوې، لږ لږ به یې زده کوې، ورځې او شپې به تېرېږي، ورځې او شپې به تېرېږي، تر شان به ستا په دې ذهن کې علم کښېني. چې کله مختصر کتاب نه شروع کړي نو تا هغه بنیادي مسله هغه ستا ذهن کې کښېناسته، اوس په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي، په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي. نو هغه علم ستا پوخ شو. چې د علم دې پوخ شو بیا به دنه یېرېږي زر نه. اوس یو سړی ابتدایي طالب علم دی او د دین په لاره کې او د علم په لاره کې اول پر قدم کېښودو چې زه علم زده کوم او دین زده کوم، او شروع یې دغه نه وکړه د امام بخاری رحمه الله د کتاب نه، امام مسلم رحمه الله کتاب، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتابونه راغستي د مغنی او مجموع او دا غړ کتابونه راغستي. څه کوي زه علم کوم. نو دې څه وخته پورې وچلېږي، ډېرې مسلې دې په یو ځای وګوري، خو هغه ډېرې مسلې دې بیا په یو ځای هېرې شي، هغه ډېرې مسلې دې بیا په یو ځای هېرې شي. ځکه امام بخاری رحمه الله دا خبره کوله، ویقال الرباني، رباني چاته ویل کېږي؟ عالم رباني چاته ویل کېږي؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هغه عالم رباني عالم دی او پوه عالم دی او اخیار عالم دی چې د خلکو تربیت په دې طریقه کوي چې اول ورته وړې مسلې ښیي، مختصر مسلې ورته ښیي، وروسته ورته بیا ګټې مسلې ښیي. نو عوام پوه شي، طالبان د دین پوه شي، او مسله د هغوی په ذهن کې کښېني. دا کومه رساله چې د 3 اصول بنیادي دا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دې دپاره لیکلي دي چې عام مسلمانان په دې باندې پوه شي، نو ځکه یې مختصر لیکلي ده. او دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د کتابونو یو خاصیت دی، دغه چې څومره کتابونه دي وګوره، دغه اکثر کتابونه مختصري، او موږ دغه سیرت دلته نه بیانو. وجه دا چې دغه سیرت ما په ډېرو ځایونو کې بیان کړی دی. کتاب التوحید شرح چې موږ کوله هغه موږ ختمه کړې ده الله په توفیق سره. نو په هغه ځای کې ما د شیخ رحمه الله سیرت ته اشاره کړې وه، دغه شان کشف الشبهات او القواعد الاربعه دا کتابونه چې ما شرح کول الله په توفیق سره، نو هلته ما د هغه سیرت ته اشاره کړې وه چې بیا هغې ته ضرورت نشته. که څوک تفصیلي سیرت د هغه اورېدو غواړي نو هغه درسونو ته او هغه شروحاتو ته دې رجوع کړي. دویمه وجه دا کتاب موږ ولې غوره کړو؟ دویمه وجه دا ده چې په دې کې هغه 3 مسلې بنیادي بیان شوي دي چې د هغې په باره کې به د قبر د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. الاصول الثلاثه وي 3 اهم اصول لیکل هم دغه 3 مسلې دي چې په قبر کې به تپوس کېږي. نو چې قبر کې د کومو خبرو په باره کې تپوس کېږي د هغې دپاره تیاری پکار دی. هغه کومې خبرې دي هغه موږ ټولو ته معلومې دي، لکه حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه، هغه اوږد حدیث دی. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو هغه حدیث راوړی او تاسو ته به یاد وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی چې کله مړی به قبر کې کېښودی شي فیأتیه ملکان، نو په هغه پسې 2 ملایک راشي منکر او نکیر، فیقولان له من ربک، یو تپوس دې وکړي چې ستا رب څوک دی، دویم تپوس دې دا کوي ما دینک، دریم تپوس دې دا کوي
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم د دې سړي په باره کې سوی کوم چې الله تاسو ته درلېږلی د درې بنیادي مسایل دي اسلام دین پیغمبر او رب دې څوک دی دې کتاب کې مدقه درې مسلې بیان شوي دي دا ډېر اهم کتاب دی د قبر له غبار سړی شي زموږ په ایمان د مرګ په موږ باندې راځي او قبر له بزو او د درې تپوسونه زموږ نه کیږي د الله په باره کې تپوس دی د پیغمبر په باره کې تپوس دی او د دین په باره کې تپوس دی او همدغه درې مسلې به موږ په دې کتاب کې واضحه کوو الله څوک دی دا به بیانو پیغمبر څوک دی دا به بیانو دریم به دا بیانو چې زموږ دین کم یو دی زموږ په دین کې زموږ د دین څه خصوصیات دي او هغه دین دی چې الله د هغې نه علاوه بل دین نه قبلوي د درې بنیادي مسایل په دې کې بیان شوي دي نو ځکه د کتاب موږ غوره کړو دویمه وجه دا شوه چې په دې کې هغه درې مسایل دي چې د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي خاص سبحان الله شیخ رحمه الله دا درې اصول بیان کړي دي او دا درې اصول دومره خاص کړي دي چې د هغې دپاره یو کتاب لیکلی ځان له کتاب دی که مستقل رساله ده خو دا هغه هسې نه دی کړی دا کار حدیثونه یې کتلي دي چې په حدیثونو کې هم د دې درې مسلو ډېر اهتمام راغلی نو ځکه یې دا کتاب لیکلی لکه زه یو حدیث به ته بیان کړم یو حدیث ته امام مسلم رحمه الله راوړی دی د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه هغوی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هغه سړي د ایمان خون وسکو چې څوک راضي دی په دې باندې چې الله یې ربي او اسلامي دین شي او محمد صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبر شي وګوره دې حدیث کې دغه درې مسلو اهتمام دی الله یې ربي او محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شي او اسلامي دین شي دغه درې مسلې په قبر کې دي او دغه درې مسلو باره کې دا کتاب دی یو بل حدیث کې درځي د ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی او دم په صحیح مسلم کې دی حدیث هغه ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اوریدلې یا ابا سعید اے ابو سعید پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتویل من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنه ويا ابو سعید دا خبره ده ساته څوک چې په دې راضي چې الله زما رب دی او په دې راضي دی چې اسلام می دین دی او په دې راضي دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی وجبت له الجنه دې سړي لپاره جنت واجب دی سړی به لازم جنت ته شي نو ګوره په دې حدیث کې دغه درې اصول ته اشاره شوې ده شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په تاریخ کې راځي د دې کتاب دغه سره دومره اهمیت او د دې مسلو چې کله هغه د کتاب ولیکو نو بیا دا کې د دې کتاب نسخې علماو ته ولېږلې په قسمه قسم ښارونو علاقو کلیو کې او هغوی ته دا وی هره شپه د منځونو نه بعد په جومات کې د عوامو نه به دا مسلې اوري بنیادي مسله ده سبحان الله هوښیار سړی او دې ته وایي صحیح داعي چې عوامو ته هغه مسلې ور مخامخ کړي چې په هغې باندې د هغوی کامیابي ده په دنیا کې او په آخرت کې دا نه چې ته ټوله ورځ سهار نه ماښام پورې مناظرې کوي او چیلنجونه ورکوې او پلاني مسلک والا کته او پلاني مسلک والا بره او زمونږ مذهب دا وي او زمونږ امام دا وي او د هغوی مذهب دا وي او د هغوی امام دا وي او جی مونږ خوب لیدلی او جی د پلاني کرامت راښکاره شو پلاني دا وکړو پلاني دغه وکړو او یا مونږ له ووټ راکړې او مونږ به دا وکړو مونږ به دغه وکړو مولیانو دا د دې ټیک اخیستی لکه راشي د عوامو ته هغه مسلې بیان کړي چې د هغې د لاسه د عوام کامیاب شي په دنیا کې او په آخرت کې د شیخ رحمه الله سره غمو چې دا مسلمانان په دې قبر کې کامیاب شي او د دې درې سوالونو جواب ورکړي د هغې دپاره اهتمام وکړو دا کتاب یې ولیکو او بیا علماو ته دا وي دا مسلې د عوامو ته بیانوي د مانځه نه بعد او بیا یې اورئ هم بنیادي مسایل دي دا وایي سړی وایي چې اسانه ده ما ته پته لري زموږ رب څوک دی پیغمبر څوک دی دین کموي نه داسې نه چې بس سرسري تا ته معلومه تفصیل تا ته معلومه داسې خو ټول وایي موږ الله پېژنو چې الله زموږ رب دی خو الله څوک صفات یې ته معلوم دي نومونه یې ته معلوم دي د دې پیغمبر صفات ته معلوم دي د پیغمبر شان او حقوق واجبات ته معلوم دي د اسلام حقوق او واجبات ته معلوم دي
دیسی خو هغه بریلی هغه قبر ته چې سجده لګي په هغه دربار او درګاه کې پروت هغه مو وی الله زما رب دی، هغه شیعه مو وی الله زما رب دی، هغه قادیانی مو وی الله زما رب دی. په دې خو کار نه کېږي چې صرف ته په خوله باندې وی الله زما رب دی. ته خو پیژنې که نه چې الله څوک دی، د سره څنګه تعلق جوړول پکار دي، په کومه طریقه باندې د عبادت پکار دي. نو دویمه وجه دا شو. دریمه وجه دا ده، دا کتاب ما په دې غوره کو ځکه چې دې کې د توحید مسله بیان شوې ده. بنیادی مسله توحید دی. دا درېونه مسلې چې راجمع کې کنه دا درې کې بنیادی مسلې دي. نو درېونه تعلق ساتي راځي کېږي توحید ته، د الله بندګۍ ته. په دې کې د عقیدې مسایل دي، د الولا والبرا، دوستۍ او دشمنۍ مسایل د ټول په دې کتاب کې بیان شوي دي، ته اشاره شوې. او رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی د توحید دپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د دې دپاره چې زما بندګي وکړي. ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نور مفسرین په صحابه کرامو کې او بیا په سلف صالحینو کې هغوی بداوي الا لیوحدون، یعنی ما دا بندگان دې دپاره پیدا کړي دي چې دوی زما توحید وپېژني. په دې کتاب کې د توحید مسله بیان شوې ده، ځکه موږ دا کتاب غوره کړو. او زمونږ الحمدلله میشن د مرګ پورې دی چې څو پورې په دې بدن کې سایي موږ به د الله توحید بیانو، او چې څو پورې په بدن کې سایي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري اواز اوچتو. که څوک پې خفه کېږي، که څوک خوشحالېږي، که څوک یې را سره مني او که څوک یې نه مني، که څوک را سره دوستي کوي، که څوک را سره دشمني کوي، خو زمونږ د بنیادي اصول هغه توحید دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري. او په دې دوو باندې کامیابي ده. کامیابی که غواړي په دنیا کې او که په آخرت کې، نو د دوه مسلې به مضبوطې رانیسي، یو د توحید مسله او دویمه د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله خپل پیغمبر ته وی واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ای پیغمبر ته پوښتنه کا د هغه پیغمبرانو مبارک چې ستانه مخکې مال لګیلي دي، ما چرته داخل کو ته ویلي دي چې زمانه له د بل چا بندګي وکي. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يا پیغمبر ستانه مخکې چې ما څومره پیغمبران لېږلي دي، نو بنیادي مسله مې ورته دقه بیان کړې ده چې انه لا اله الا انا فاعبدون، نشته د عبادت حقدار الله وی سوای زمانه، نو زما بندگی کوي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وی ما هر امت ته پیغمبر لګلې دی د دې بنیادی مسلې دپاره ان اعبدوا الله، چې بندگی و یک یوازې د الله کوي. دې کتاب کې توحید بیان شوی او توحید بنیادی مسله ده. اولنی پوړی د اسلام، اولنی پوړی د دعوت هغه توحید دی. ځکه ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعری رضی الله عنه یمن ته لېږل دواړه د ژوند په آخرنۍ حصه کې. په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، په صحیح مسلم کې مشته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته څه وی انک ستأتی قوما من اهل الكتاب. معاذ ته ګوره د اهل کتابو ته به مخامخ کېږي. ما ته وایي چې د هغوی سره ګوره علم شتي، ځان ورته تیار کړه، د هغوی سره شبهې دي، د هغوی سره مسلې دي. فاذا جئتهم، کله چې ته به هغوی پسې ورسېدې، فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اولنی خبره به ورته دا بیانې، اولنی مسله دعوت به ولې دې کلمې طرف ته ورکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ان يشهدوا ان لا اله الا الله، ولا قوي به دا ورکوي چې نشته عبادت حقدار مگر یو الله وان محمد رسول الله. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیاد کېښود چې دعوت کې به شروع د کوم ځای نه کې، هغه به د عقیدې نه کې، هغه به د توحید نه کې. چې ته راشي یو سړي ته د مانځه مسایل بیانوي، هغه عقیده ګډوډه ده، هغه مونځونه قبلېږي نه، ته ورته د مانځه مسلې بیانوي. د هغه جهاد قبلېږي نه، ته ورته جهاد مسلې بیانوي. د هغه زکات قبلېږي نه، ته ورته زکات مسلې بیانوي. د هغه روجې قبلېږي نه، ته ورته روجې مسله بیانوي. اول ورته عقیده و عقیده موږ له پکار ده که علماء دي چې د عقیدې دې مسلو له زور ورکړي، که دعات دي
که واعظین دي، که مقررین دي، که مور پلار دي، که په سکول کې استادان دي، که په یونیورسټیانو کې دي، که په مدرسو کې دي، که په هر ځای کې دي، پکار ده چې موږ د عقیدې مسلې ټول نه مخکې بیان کړو. نو دا درېیمه وجه شو. څلورمه وجه دا کتاب موږ په دې غوره کړو چې په دې کې مسله ده او د هغې سره دلیل دی. مسله ده او به دلیل، مسله دلیل. همدغه شان دی د مسلمان چې دی په هغه مسله پسې ګرځي چې د هغې سره څه د هغې سره دلیل. او تاسو به زما هغه درسونه اورېدلي کوم کې چې موږ د کتاب التوحید شرحه کړې ده، نو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عادت ټکه دی مسله بیان کی، باب وتړي، بیا په هغې باندې دلیل راوړي، دلیل د قرآن نه راوړي، د حدیثونه د سلف صالحینو د دین د مشرانو اقوال پکې راوړي. د کتاب د دې د لاسه ډېر قیمتي دی. د خپلې خېټې د خبرې نه دي کړي چې بس ناست او کتاب یې لیکلی دی چې څه ذهن کې راغلي، نه، مسله یې بیان کړې ده، بیا دلیل دی. مسله ده او دلیل دی، نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو ځکه چې هرې مسلې سره دلیل دی او مسلمان په دلیل پسې لیونی ګرځي. ځکه خو دې ډېرو زموږ سره نه لګي که نه، او دې د لاسې نه لګي چې تاسو د هرې خبرې سره دلیل غواړئ. تاسو وایئ په هر ځای کې تپوس کوئ چې دا مسله قرآن او حدیث کې کوم ځای کې ده او په دې څه دلیل. موږ وایو په دې خفه کېږه مه، دا رباني منهج دی، د الله له طرفه ښوی شوی دی. څنګه الله وایي که نه، وایي دې ووایه د اهل کتابو ته پیغمبره، دې یهودو ته او دې نصاراو ته قل هاتو برهانکم، ووایه خپل دلیل راوښره ښکاره کوي، راوړئ خپل دلیل، ښکاره کوي خپل دلیل. نو دا طریقه خو موږ ته الله ښوولې دی چې دلیل غواړئ او په دلیل پسې ګرځئ. نو دا څلور وجې کافي دي. د دې څلورو خبرو د لاسه موږ دا کتاب غوره کړو چې د دې کتاب شرحه به کړي. د دې کتاب مشهور نوم یو دی الاصول الثلاثه، درې اصول، ثلاثه الاصول ورته ویلی کېږي، او ثلاثه الاصول وادلتها، درې اصول، درې بنیادي اصول او د هغې دلایل. په درېو نومونو سره دا کتاب ذکر کېږي، علما یې ذکر کوي. اوس راځو دې کتاب له. شیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خپل کتاب شروع کړی دی، وی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د بسم الله نه کړی ده. ولې د بسم الله نه شروع کړی ده؟ تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه چې ګوره په قرآن کې چې هر سورت شروع کېږي نو اوله کې څه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوای د سورة التوبه. سلیمان علیه السلام چې کوم کتاب لیکلی و نو په هغې کې څه لیکلی و؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو شیخ رحمه الله تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبرانو د طریقې چې هغوی به کله څه لیکل شروع کول نو په اوله کې به بسم الله لیکله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه. لکه حدیث کې راځي که نه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرقل ته د روم باچا ته خط لیکو نو په اوله کې څه ولیکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. دا کتاب وی زما د طرف نه دی روم باچا ته هرقل ته، او شروع د بسم الله نه وکړه. نو ځکه شیخ رحمه الله دا کتاب مو خپل د بسم الله نه شروع کړی. ها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په لیکلو کې دا و چې اول به بسم الله لیکله، او چې خطبه به یې کوله نو حمد او ثنا نه به یې شروع کوله. خطبه کې به حمد او ثنا وي. لکه حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې شته وی چې كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې خطبه شروع کوله څنګه؟ د الله حمد او ثنا به یې وي. دغشان خطبة الحاجه مشهوره چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده په سنن ابي داود، سنن نسائی، سنن ترمذي کې شته ان الحمد لله نحمده ونستعينه. د دې لپاره دا خبره بیان کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه غدا ده لیکل به د سنه شروع کول د بسم الله نه، او خطبه او تقریر به د حمد او ثنا نه شروع کو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو ځکه شیخ رحمه الله هم شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړه.
بسم الله په نوم د الله. دا با د استعانت تپاره ده او د تبرک تپاره، د برکت تپاره. معنی چې ابدأ مستعینا بالله او متبرکا بذکر اسمه سبحانه وتعالی، یعنی زه شروع کوم په مرسته د نوم د الله، د الله په نوم سره مرسته غواړم، یا د الله د نوم دې دپاره ذکر کوم چې برکت پکې راشي. او یو حدیث کې دا هم راځي، اگر که سند کې سند سے کلام شتی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر هغه کار چې شروع شي او پای کې د الله نوم نه ویلی شوی نو هغه کار نیمګړی دی. ځکه دا طریقې زده کوي، هر کار چې شروع کې نو په اوله کې د چا نوم اله؟ د الله نوم اله، الله به پکې برکت اچوي. هر کار چې شروع کوي نو په اوله کې د الله نوم اخلئ، الله به ستا په دې کار کې بیا برکت اچوي. نو دې کې دی بسم الله، شروع کوم په نوم د الله سره. بسم الله دلته علماء او طلاب علم په دې باندې پوهیږي چې جار و مجرور دی او متعلق بمحذوف دی. یو خبر دلته ده چې هغه محذوفه ده او هغه تقدیر په دې سي جوړو چې بسم الله په نوم د الله سره شروع کوم د دې کتاب یا د تلاوت یا د لوستو، هر خبره چې وسره ته لګي. بسم الله، الله د الله سبحانه وتعالی هغه ناشنا نوم دی چې د دې په باره کې بعضو علماو راجحه خبره دا کړې ده چې د الله اسم اعظم هغه دقه دی الله. او د ډېر وضاحت لپاره موږ د دې مسلې دلته ډېر وضاحت نشو کولی، رجوع کوي زما هغه درسونو ته کوم چې په دې عنوان باندې دي د الله ښایسته نومونه او صفات. هغې کې واورئ د الله دا نوم الله، د هغې وضاحت موږ هلته کړی او په دې باندې موږ دلایل بیان کړي دي چې د هغه علماو سره څه دلایل دي کوم چې دا وایي چې دا د الله اسم اعظم دی. الرحمن الرحیم دا دواړه د الله نومونه دي او د دواړو نومونو کې معنی د رحمت پرته ده چې الله سبحانه وتعالی رحیم او مهربانه او شفقت کوونکی ذات دی. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانی والا، الرحیم خاص مهربانی والا. اگر که دې کې نور معنی دلته پرتی دي او بعض علما به کې نور فرقونه بیانوي، خو زه هغه تفصیل نه نظم، دا مقام د دغه تفصیل نه دی. الرحمن عام مهربانه، ځکه یې سوي دي الرحمن علی العرش استوى، رحمان په عرش باندې د پاسه، د عرش خو په ټول دنیا په ټول مخلوقاتو د پاسه دی. الله سره الرحمن نوم ذکر کو، څنګه چې الله په ټول مخلوقاتو د پاسه دی نو دغه شان الله په ټول مخلوقاتو مهربان دی. الرحمن دې کې معنی دا پرته ده، ډیر رحمت معنی پکې پرته ده. الرحیم نو بیا الله خاص مهربان دی په مؤمنانو باندې، په دنیا کې او په آخرت کې بیا الله خاص. په دنیا کې د الله رحمت په کافر باندې مشتي، خو په آخرت کې بیا د الله رحمت هغه خاص دی د مؤمنانو لپاره. وکانه بالمؤمنین رحیما، او دی الله په مؤمنانو باندې رحیم. دا به په آخرت کې، آخرت کې بیا د کافرانو لپاره رحمت نشته. بیا د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې خبره باندې وي الله دې په تا باندې رحم وکړي. شیخ رحمه الله وی ځان پوه که په دې مسله باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. اعلم فعل امر دې مشتق دې د علم نه، علم مطلب ځان پوه کول، او د علم په مقابل کې سره راځي جهالت، جهل په مقابل کې علم دی او د علم په مقابل کې جهل دی. او ځکه د علم ښایسته تعریف بعضو علماو دا کړی دی ادراک الشیء علی ما هو علیه ادراکا جازما، یو شی پیژنده داسې پیژنده څنګه چې دی، دا علم دی. هغه باندې ځان په ښه طریقې سره پوه کول. او بیا علم په دوه قسمه دا فایده یې ده ساتي، یو ته ویل کېږي العلم الضروري او یو دی العلم النظري. الضروري او النظري دې دوانو کې فرق څه دی؟ فرق هغه دا دی علم ضروري هغه علم ته ویل کېږي چې په هغې کې محنت ته ضرورت نشته او ته پې پوه یې، لکه فطري چې کوم علوم دي
مثال په لدرکم تاسو پوه شئ ور سره ور یخته ګرم دی خوا ور سره یخه دا علم ضروری دی یعنی د دې از د کولو ته ضرورت نشته اسانه هر چا ته معلومي دي ته علم ضروری ویل کېم ته پته اسمان سره بره دی زمکه کته ده اسمان رنگ کې دی شین دی دا علم ضروری دی علم نظری کم علم ته ویل کېږي چې پای کې به مهنت کې نظر او استدلال به کې استعمالي لکه اوس مثال کې د منځ سو فرایض دي د پر به مهنت کې کوشش وکړي دا معلومه د کلمې شرایط معلومه یا د زکات مسلې معلومه یا د جهاد مسلې معلومه نو دای د پر به مهنت کې دای د پر به کوشش کې نو علم په څو قسمه شو په دوه قسمه علم ضروری علم نظری ضروری هغه چې هغه فطرت کې پروتي دا فطری چې کوم علوم دي انسان ته پته دا هغه ته مهنت او کوشش ته ضرورت نه او علم نظری هغه علم دی چې باغی کې استدلال ته او نظر ته او مهنت ته ضرورت نو شیخ وی اعلم رحمك الله ځان پوه ک په دې باندې الله دې پتا رحم وکي سبحان الله دا طریقم شیخ رحمه الله د قرآن نه زده کړی دا دا طریقې د قرآن نه زده کړی څنګه الله په قرآن کې فعلم انه لا اله الا الله ځان پوه ک په دې خبره باندې چې نشته عبادت حقدار مگر یو الله فعلم الله ملته زده کړه خبره نو شیخ رحمه الله کتاب شروع کوي اعلم ځان پوه ک په دې خبره باندې رحمك الله الله دې پتا باندې الله دې پتا باندې رحم وکړي لازم ټول د لپاره خوش خبري ده چې دې سي عالم منګه د کتاب وسوایو کړ نو دې دعا کې منګم شامل شو شیخ رحم الله چې کوم دعا کړی دا او هغه لوی امام تیر شوی دی او زمونږ ګمان دی او زمونږ حسن زن دی چې الله داغه دعاګانی هغه به قبول کړي نو چې کله ته دا کتاب وې او د زکاتم په دعا کې رالی الله به باندې رحم وکړي نو ځان پوه ک په دې باندې الله دې پتا باندې رحم وکړي دې کې یو بل اشاره ده یو اهم مسلې ده چې استاد او عالم د برحم دی ګور شیخ سمر رحم دی انسان دی او د سب دی کتاب کې نه د شیخ رحم الله اکثر کتابونه چې ګور هغه دا وی طالب علم ته او څوک چې کتاب لولي وې ځان پوه ک په دې خبره باندې الله دې پتا رحم وکړي دلیل له په دې باندې چې هغه ډېر مشفق انسان او ډېر رحیم انسان او استاد له پکار دي چې باقي د رحمت صفتی او باقي د شفقت صفتی او زموږ په ملکونو کې د قاریان ماریان چې اکثر دا وهل او ګړز په مخه یعنی بس هغه دي سي د بازو افراد کړي د بازو تفرید کړي دا مسله د ساتي بنیادی په باب د درس او تدریس کې وهل طالب علم له ورکول او سزا ورکول د جایز دي او د خپل آداب دي او شروط دي یو ادب پای کې د دې چې دې وهل بنه کې چې ماشوم زخمی شي او داغه بدن ته نقصان ورسي دیم شرط پکې دی چې دا به همیشه ست طریقه نه چې همیشه ته د قوال ټکول کې او دریم په دې وهلو کې با تخپل شخصي انتقام نه اخلي د چانه چې زه بزره خو مراش وهم ځکه چې د پلار سره زمانه لګي او د دې عقیدې سره د بل مسلک ولې ځکه زوام غربونه نه مقصد په کې ادب ورکولي وهل شتي جایز دي چې کله وته ضرورت پیښ شي یو او دویم دي چې وهل چې طالب ته نقصان نه رسي او نه دي درجه ته رسي چې راغزلت ورشي د علم نه اکثر زمونږ ما په دې قاریانو کې د بیماری لري زموږ په دې ملکونو کې هغه بس دې وهلو ټکولو نه یو دین او مذهب ته جوړ کړي بس دغه دا چوکو سره سلیری غنټه سره چوکا پلاس کی او چې معمولی خطا کی واه یا طالب علم دیسی سخت کی چې باغ بیا وهل د سره اثر نه کی او یا د علم نه لمنډه وشړي هغه بیا وتختی وینه قران و نه دین و نه حدیث و بعض لمنډه دا ویلي چې وهل ټکول د سره شتینه او بالکل چې دا طالب سره ظلم دی د سره بوله لاس نه ولینه شریعت کې ثابت دي سزا ورکول خو چې لای خپل آداب او شروط دي نو استاد بر حمدلی استاد با
را حمدلی او هر کله چې عالم را حمدلی او استاز مشفقی نو د خبره هغه اثر کوي او د په خبره کې برکت یې ځکه چې شاګرد پوهیږي چې د استاد په ما باندې مین دی زما سره محبت الله خپل پیغمبر ته وی ګور الله پیغمبر ته وی ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اے پیغمبره کچرته تسخ زړه ولا سړی وی کنه او اخلاق دي سخ وي د صحابه کرام بسته د خوشنه تختیدلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرم دیلو رحیم او کریم انسان نو استاد د پکړه چې هغه مشفق حدیث د معاویه رضی الله عنه مشهور حدیث ته محسوس پیری بیان کړم دی ملګرو کله چې هغه منځ کې هغه اپرنجیو کیو کس او الحمدلله وی هغه جواب ورکړ او صحابه کرام وېرو چې ته منځ کې وری جواب ورکړ ناغه زنا شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځنه بدراغه او زه سخیره کوم چې ګوره ماته بسوي ویراغه په ما لاس کې خو ماته وی چې معاویه په دې منځ کې څوک دا خبرې نه کوي دا برای خبرې په منځ کې دنه نه کوي نو بیا دا وی په هغه ذات مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیشن استاد وی نه دی لیدلی چرته دشي په دې څه خسته طریقې سره هغه پوکو هغه باندې چې راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات کې په ولاړه میچازي وکړي صحابه کرام ورپاسې دو غوسه شو ته د دې سو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تزریمو پرې دي اوس په میچازي م پرې کوي تاسو د نور نقصان ورکوي بیا په سیوره ورته وی جواتونه دي د پاره نه دي جواتونه کې څوک میچازي ناغه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاثر شو چې به د دعا وکړو یا الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه او په صحابه کرامو کې یو مبخه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاقو د استاد غ شفقت په باندې اثر وکړ ایو ځوان چې راغی رسول الله زنا کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کینه اوس کې زموږ خو درای چې سوکرتو چې زنا کوم له اجازه تر کوم به واله ټکولې چې بدتمیزه او بی دینه دسته طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کینو وی د خپل خور د پاره غواړي وینا وی د ترور د پاره غواړي وینا وی د مور د پاره غواړي وینا وی د بل د پاره څنګه غواړي ناغه اکس وی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دراتلمه نو سخ شوق مو زیناته او چې تلمه نو په دنیا کې زما یو شی بدی شو ناغه زینا می بدی شو خسته اخلاق او شفقت او مهرباني هغه دومره متاثر کو نو استاد با نرم زړوالی استاد به شاګردانو سره محبت کې دغه حال احوال به ته پوسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم صحابي به یوسف پیری به ولې د جمعات کې ملګری به بسولېګل تاسو راشي ته پوسی کې پلانې کم ذکر دي او دي سي موږ باندې دي اوقات تیر شي په تاسو تیر شي کله چې مشکل کې سبق وي یا په مدرسو کې یا په یونیورسيټانو کې داغه استاد سره زموږ طبيعت ډیر لګیدو چې هغه مهربان و هغه سره زموږ طبيعت لګیدو هغه پیریډ ته داغه درس ته داغه بیان ته به خوشاریدو او چې کوم شخص زړوالو او سزاګانی به ډیر ورکولې او په مخه به چغي والو په مخه به والټ کول هغه به ټول تنګيري هغه به چا فائدہ ډیر نه غسته د ملته فائدې ذکر کړه چې شیخ رحم الله تعالی اعلم رحمك الله زم پوک په دې باندې الله دې پتا باندې رحم وکي یو بل فائدې ته ذکر کوم او هغه دا ډیر ناشنا فائدہ اول ته شیخ سو ویزان پوکا به دعا وغوښته د پاره د رحمت نو دوه خبرې یو ذکرې چې هغه لوی خیر دی هغه ټول خیر را جمع کو اولنې خیر سره ځکه چې شر همیشه چې راځي هغه د دوه طرفونو راځي انسان ته چې شر راسي د دوه لارو د طرف نه راسي یو لار انسان ته چې شر راسي هغه د جهالت تر سره راسي او دویم د ګناہوں د لاسه نو شیخ ته تسوي وی اعلم ځان پوکه نو جهالت ختم شو بیا وی رحمک الله الله دې پتا رحم وکي ګناہوں دې ختم شو نو چې کله جهالت ختم شو او ګناہوں ختم شو خو الله ته کامیاب کړی کنه نو شیخ په دې مختصر جمله کې هغه دوه مسلو ته وکړه اشاره وته وکړه په دې باندې به اکتفا وکړو او ان شاء الله سبب یا هغه خبره به ذکر کوو چې شیخ رحم الله د دینه بعد سوی کومه خبره ده چې هغه یزده کا کومه مسله ده چې هغه ته اشاره کوي او موږ ته دوی چې الله دې پتا باندې رحم وکړي نو دا مبارک درسونه روزانه به ان شاء الله په دې ټیم باندې او موږ کوشش کوو چې
دغه بنیادی مسائل په ښه طریقې سره تاسو ته واضح کو، په اسانو الفاظو سره واضح کو. کوشش کوئ، محنت کوئ، د درسونو ته کښېنئ. الحمدلله الله لارې اسانې کړي دي. انټرنیټ هر سړي سره په جیب کې پروت دی، موبایل دی. دا درس ګوره، لیکه چې کوم بنیادي مسایل دي هغه لیکئ، خپلو بچو ته یې بیانوئ، ملګرو ته یې بیانوئ، په جوماتونو کې بیانوئ، کوم چې دعات علما دي په درسونو کې بیانوئ. ډېر برکت والا موضوع ده توحید، او ډېر خیر والا درس دی هغه چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې کتاب هغه حق ادا کو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي کومې خبرې چې موږ اورو په هغې باندې عمل وکړو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې خصوصا زما په والد صاحب باندې خپل خاص رحم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه قبر رڼا کړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغه حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.